په غزني ولایت کې د 12م ټولګي له 600 زده کوونکو د کانکور ازمایښتي امتحان واخیستل شو. غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر وایي موخه یې دا ده چې ځوانان وهڅوي او هیلو ته په رسېدو کې ورسره همکاري وکړي. شاګردانو ته وروښیي، د هغوی رهنمود وکړو او له دوی څخه ازمایشي امتحان واخلو. خوشبختي او ښه خبر یې دا ده چې په عین حال کې به انشاءالله په راتلونکي یوه ورځ کې یا په څو ساعتونو کې د دوی نمرې هم اعلانېږي. یعنې هر ځوان به په دې پوهېږي چې زه څومره لیاقت لرم او څه ډول مخته تللی یم، د راتلونکي لپاره به امادګي نیسي. په دغه ازمایښتي کانکور کې 600 زده کوونکو ګډون کړی و. دوی وایي دا ډول امتحانونه یې وړتیا معلوموي تر څو وکولی شي خپلو هیلو ته په اسانۍ ورسیږي. د دې دپاره چې د خپل ځان د ښه ثابتولو او د کانکور کې د ښې پایلې اخیستلو دپاره مې دلته د کانکور دپاره خپل نوملړ تکمیل کړی دی او غواړم چې وروستی امتحان دلته ورکړم. برنامه‌های آموزشی است، برنامه‌های آزمایشی کانکور که بیشتر شاگردا را آماده می‌سازه برای امتحان اصل امتحان کانکور و بیشتر شاگردا را آشنا می‌سازه با شرایط کانکور. باید وویل شي چې غزني ولایت کې د کانکور ازمایښتي امتحان داسې مهال اخیستل کیږي چې تر راتلونکو 4 ورځو پورې به د 1403 کال فارغ شوو زده کوونکو څخه رسمي د کانکور ازموینه واخیستل شي.